السلام علیکم، تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. یو نظر سر ټکي. د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق سره د اپوزیشن سینیټرانو د قومي اسمبلی غړو ولیدل. وفاقي وزیر ډاکټر طارق فضل چودھری ویلي دي چې په سوشل میډیا باندې د پی ټی آی د بانی د ناروغۍ په اړه خبرونه بې بنسټه دي. د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر عطاءالله تارړ ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف د هیواد دشمن بیانیه او غلط ترجیحات په ترک کول د ریاست او ولس ګټه مقدم وساتي. او اوس بشپړه خبرونه. د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق سره د اپوزیشن سینیټرانو د قومي اسمبلی غړو ولیدل. په لیدو کتو کې سینیټر علامه راجا ناصر حباس، فیصل جاوید د قومي اسمبلی د پخوانی سپیکر اسد قیصر سربیره، د اسمبلی غړي بیرسټر ګوهر علي خان، اقبال افریدي، عاطف خان، ډاکټر امجد علي خان، سردار لطیف کوسه او محمد جمال حسن خان ګډو. د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق د اپوزیشن ډلې ته په خپل چمبر کې شراغلاس په ویلو وویل چې د سیاست په دوران کې په خپله کې د ورورګلوي او د رواداري رشته برقراره پاتې کېدل پکار دي. هغه وویل چې د 2014 راهیسې د اپوزیشن د ورونو سره په اړیکه کې یم او سیاست ټول عمر نه چلیږي، نو ځکه داسې رشته کېدل پکار دي کوم کې چې عمر برقراره وي. سپیکر زیاته کړه چې په خبرو اترو به ټولې ستونزې هواریږي. د اپوزیشن ډلې غړو د سپیکر د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د سہولتکاري وستایله. وفاقي وزیر ډاکټر طارق فضل چودھری ویلي دي چې په سوشل میډیا باندې د پی ټی آی د بانی د ناروغیو په اړه خبرونه بې بنسټه دي. هغه څرګنده کړه چې جعلي خبرونه بهرنۍ میډیا خپاره کړي دي. د سېنیټ په غونډه کې د خیالاتو په څرګندولو وفاقي وزیر وویل چې د پی ټی آی د بانی سیاست بالکل صحیح دی او د هغه وژوند ته هیڅ خطر نشته. د اډیاله جیل د سپرډنټ د خبرو مطابق هغه روغ رمټ دی. طارق فضل چودھری زیاته کړه چې د 18 ترمیم وروسته د سیلګرۍ څانګه د صوبو سره ده او د پی ټی ډي سي ټولې پنګې د خیبر پښتونخوا او حکومت ته ورکړل شوي دي. هغه وویل چې د تربت او کراچي ترمنځ روټ باندې د مسافرانو په شمیر په اونۍ کې 4 الوتکې چلول کیږي. د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر عطاءالله تارړ ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف د هیواد دشمن بیانیه او غلط ترجیحات په ترک کول د ریاست او ولس ګټه مقدم وساتي. د ولسي اړیکو پر ویب سایټ ایکس باندې جاری په خپل بیان کې هغه د پی ټی آی په سیاسي کړنلارو او رویه سخت تنقیدي وکړي. هغه وویل چې پاکستان تحریک انصاف په عملتیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي داسې سیاسي طرز عمل خپل کړی دی کوم کې چې د صوبې ولس ته ګورننس ورکول په شا تللی دی او ټول پام یو داسې غیر قانوني غوښتنې باندې دی چې د درغلۍ په مقدمه کې په اډیاله بندي خانه کې سزا تیرونکو باندې څخه د لاسونه واخیستل سي کوم چې د جیل قوانین په ضد دي. هغه وویل چې د ترهګرۍ په ضد یو هم صوبه کېدو سربیره د صوبایي حکومت ترجیحات د همن ترقي او ولسي ریلیف په ځای د دغه غیر قانوني بیانیې شاوخوا وګرځي. د بلوچستان د مخلوط حکومت د اتحادیې جماعتونو هم غونډه په وزیر اعلی سکرټریټ کوټه کې وسوه. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي او گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل یې صدارت وکړي. د پی ایم ایل ان د نمائندګي پارلماني مشر میر سلیم کوسه د پیپلز پارټي لخوا صوبایي صدر سردار عمر ګورګیج، د بی هی پی پارلماني مشر نوابزاده طارق مکسی او میر صادق سنجرانی او د ای ان پی نمائندګي زمرک خان اچکزي وکړه. په غونډه کې اتحاد مشر تابه د بلوچستان په حکومت مکمل اعتماد او د سیاسي ټینګتیا دپاره په ملګرتیا مخ ته د تګ پریکړه وکړه. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي وینا وه چې د ترقي د ویژن سره د بلوچستان د ترقي او د امن دپاره ټول اتحادیان یو ځای دي.
سیاسي یووالی او مضبوطه پارلماني اړیکې د صوبې د روښانه سباوون ضمانت دی. گورنر شیخ جعفرخان مندوخیل د بلوچستان د ترقي او پایدار امن دپاره د اتحادي جماعتونو تجویزونه خوښاینده وګرځول. په غونډه کې د ښه طرز حکمراني، ترقیاتي منصوبو رفتار چسبانده کول او د ښېګړې د ګامونو ګټې تر عام سړي پورې د رسولو دپاره د عمل وړ کړنلاره هم جوړه کړل سوه. د صوبایي اسمبلۍ سپیکر عبدالخالق اچکزی او ډیپټي سپیکر غزاله ګوله هم په غونډه کې ګډون درلودی. پارلماني سکریټري دپاره د ترانسپورټ میر لیاقت لیډي د افغانستان د جنرال کونسلیټ مولوي محمد حبیب ناصر سره مهم ملاقات وکړی. په کوم کې د بارډر په چاپیریال او ترانسپورټ ته وړاندې ستونزو په هکله تفصیلي خبرې وسوې. د لیدو کتو پر مهال دغه خبره د څېړنې لاندې راغله چې افغان کډوالو وړونکي موټرانو د اوږده کتارونو له سببه په سرحد باندې په زرهاو موټرانو راګیر سوي دي، د کوم څخه د ترانسپورټ څانګه اغېزمن سوې ده. میر لیاقت لیډي و ترانسپورټرانو ته وړاندې ستونزو او په بارډر باندې د انتظامي خنډونه په هکله کونسل جنرال ته معلومات ورکړل او دواړو خواو څخه اړه لرونکو ادارو ترمنځ یو بل سره مرسته زیاتولو په ضرورت ټینګار وکړي چې ستونزې سمدستي اثر لرونکي ډوله واردی ممکنه سي. وفاقي متصب دپاره د انسداد ریاست فوزیه وقار وهلي دي چې د صنفي تشدد د ختمولو او د میرمنو د وراثتي حقوق د ساتنې دپاره مؤثره قانونسازي، خبرتیا او اداره جاتي ګامونه د وخت هم ضرورت دی. ویره یوازې د میرمنو ستونزه نه بلکې هر صنف ته وړاندې چیلنج دی، د کوم په ضد د ګډو هلو ځلو ضرورت دی. د دې خیالاتو څرګندونه هغه په کوټه کې وفاقي سیمه ایزه دپاره د انسداد د حراسیت په ریجینل دفتر کې 14 ورځنۍ جنډر بیسډ ویلنس په ضد اکټیویزم مهم او په لړ کې د رسنیو سره خبرو کولو کې وکړه. هغه وویل چې د کار په ځایونو کې د ویرولو او صنفي تشدد د ختمولو دپاره هلې ځلې کوو. د پاکستان حکومت د ستونزه په سنجیدګي اخلي. وفاقي متصب انسداد حراسیت د وفاقي سطح په ادارو کې په قوانین عمل درآمد یقیني کوي. بلوچستان های کورټ د میرمنو د وراثتي حقوق د ساتنې دپاره په حاله کردار ادا کوي، خو بیا هم په صوبه کې په دې هکله ځانګړی قانون موجود نه دی او په لاندې عدالتونو کې په دې هکله د مقدمو شمیره ډیره زیاته ده. وفاقي متصب په دا اوس کې د 11 کالونو پس یو میرمنې د وراثت حق ورکولو فیصله ورکړه. په بلوچستان کې وشاریانو ته شناختی کارډ، پی فارم، اف آر سی پیدایش او د ودو د سرټیفیکټونو په ملتیا بنیادي بلدیاتي او شناختی اسانتیاوې په یو چوکاټ کې ورکولو دپاره د وینډو سره پیل کړل سو. د نوابزاده امیر حمزه زیری له قوله د دغه ګامونو مرام ولس ته د هغوی په درشل چسپاند د باور وړ اسانتیاوې ورکول دي. د بلدیاتو سلاکار وویل چې اثر لرونکي سیول ډیټا رجسټریشن غوره پالیسي جوړول د ښه واکمنۍ لپاره ضرورت دی. د ریلیف کمشنر ډایرکټر جنرال پی ډي ایم ای بلوچستان د هدایتو په رڼا کې واړه لرونکو محکمو ته د کوارډینیشن یو غونډه د چیرمن نوید احمد شیخ په مشرۍ کې وسوه. په غونډه کې په مکران او رخشان ډیویژن کې روان وچکلۍ چاپیریال د مخنیوي دپاره ځپل سوو سیمو کې په بارانو کې د اضافې لپاره ویډر جنریټرز په لګولو باندې تفصیلي مشاورت وکړل سو او د ویډر جنریټر ټکنالوژي باقاعده پریزنټیشن د بلوچستان وچکلۍ څخه ځپل سوو سیمو کو په ترسره کیږي چې ټول یې اړه لرونکي د سیستم ګټو او کارګردګي جاج واخلي او دغه وروسته د کنټریکټ د حتمي منظوري وخواته پرمختګ وسي. د جی ډي اے پاکچین پرنټشپ اسپتال ګوادر و هندس سیستم ته د هړولو 3 کالونه مکمل سول. د 2022 راهیسې د دې منتقلي وروسته د 6.5 لکه څخه د زیاتو ناروغیو مفت دارو درمل ورکول سو. د 150 بسترو په اسپتال کې په بیلابیلو څانګو کې په سوونو ناروغیو ته هره ورځ بیله فیس سرویس ورکول کیږي. د 480 په حملې کې د 80% هومن ریسورس هم ځای دی.
د دې د پراخوالي په دویم برخه کې په سکول آف میډیسن ټیکنالوژي میډیکل کالج او هسپتال ته ټیچینګ درجه ورکول سي. په هسپتال کې په حاله 15 کلینیکل څانګې هم په زیاتولو 25 کیږي. د منسپل کارپوریشن خوزدار د مالی کال 2015-16 په بجټ غونډه کې هاوس په ګډه د 14 کروړه کلدارو بجټ منظور کړی. په غونډه کې ګډون کوونکو د امن و امان، تعلیم، روغتیا، بجلی، ټریفیک نظام، صفایي، نادره او د قبضې کوونکو د مخنیوي په ملتیا په ګڼ شمېر ستونزو باندې خبرې وکړې. د منسپل کارپوریشن خوزدار چیرمن میر محمد آصف جمال الدیني وویل چې د ټولو غړو تجویزونه او واردونو ته په یو سترګه وکتل سي او د خوزدار ښار د صفایي او پرمختګ باوري کولو دپاره په ګډه هڅې ترسره کړل سي. په کوچلاغ بازار او شاوخوا سیمو کې ولس ته د اسانتیا ورکولو دپاره په لارو کوڅو کې د بلپانو لګولو چارې نږدې بشپړه کړل سوي دي چې له کبله یې د شپې پر مهال و خلکو او تاجرانو ته اسانتیاوې په برخه کیږي. د بلوچستان اسمبلی غړی ملک نعیم خان بازی په خپله ولکه کوچلاغ کې د ولسي ستونزو د هوارولو په لړ کې پرانستې کچارې هم ترسره کړي دي چې په دې لړ کې به د ولس د ستونزو د هوارولو دپاره د هړه لرونکو ادارو د چارواکو په ملتیا ګامونه واخیستل سي. د ګوادر د پاکستان چین ټیکنیکل اینډ ووکیشنل انسټیټیوټ لوستونکو د ګوادر بندر مطالعاتي دوره وکړه. د یهایی او سافټویر ټیکنالوژي څانګې لوستونکو ته د ګوادر پورټ اتارټي له اړخه د پورټ اپریشن فری زون ډیولپمنټ، بحري تجارت او د نړیوالي سمندري تجارت جدید تکنیکي نظام په اړه خبرتیا ورکړل سوه. لوستونکو د ګوادر بندر په نظام کې ژوره دلچسپي واخیسته. د دورې مقصد بحري تجاري او د مرچنټ نیوي په څانګه کې مخته د تګ د موقع خبرتیا ورکول و. د دورې انتظام د چیرمن جی پی ای نورلک بلوچ په هدایت وکړل سو. د جی پی ای چیرمن نورلک بلوچ د اتارټي لخوا د بندر په مطالعاتي دوره راغلی د ګورنمنت وایز های سکول کنرکی بازار د لوستونکو دپاره ډیجیټل مایکروسکوپ او د جدید کیمرو ډالۍ ورکړه. د ګوادر ریپورټ اپریشنز او بحري تجارت په اړه د سکول او کالج د لوستونکو دپاره د مطالعاتي دورې لړۍ د چیرمن جی پی ای په اسو پیل کړل سوې ده. په دوره کې د ګورنمنت های سکول فشکان لوستونکي هم ملګري وو. لوستونکو د پورټ سربیره د چاینا بزنس سنټر او واټر ډي سلیشن پلانټ دوره وکړه. د صوبتپور د تحصیل فرید آباد نامتو سماجي شخصیت میر ثناء الله خان د ولسي ګټې خیر ښېګړې دپاره خپله قیمتي مځکه د بلوچستان په نامه کړه. وقف کړل سوي مځکې باندې به تحصیل افیسر کمپلیکس او سرکاري ودانۍ جوړول کیږي. میر ثناء الله خان د تحصیل د چارواکو سره په ګډه د مځکې د پیمایش وروسته د منتقلي په کاغذانو لاسلیک وکړی. د هغه د خلکو د خدمت دپاره دغه ګام د سیمې پرمختګ کې د میلانې ډبره ثابته سي. د سوراب شهید سکندر آباد ډیپټي کمشنر صاحبزاده نجیب الله د ګیس پلانټ دوره وکړه. پلانټ انتظامیه د ګیس ورکولو د ویش طریقه کار او د وړاندې ستونزو په اړه معلومات ورکړه. د کارګردګي جاج واخیست. هغه د ژمي د موسم په ترڅ کې په ګیس لوډ شیډینګ کې د ممکنه حده پورې د کمبود هدایت وکړي. په دوره کې د ګیس د بیلونو ریکارډ، د صارفینو شکایتونه او د سرویس ډیلیوري په هکله د معاملو جاج هم واخیستل سو. ډیپټي کمشنر ذوالفقار علي قرار د فوټبال، کرکټ، بیډمنټن، شوټینګ بال، ټیبل ټینس د میلې پرانستنه وکړه. په پرانستنه دستوره کې د لوبو د محکمې منصبدارانو، مخورو ښاریانو او د لوبو شوقیانو په لوی شمیر کې ګډون وکړی. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بېلابېلو ضلعو د موسم حال او مشترکړي اجازت د لوی الله په امان.